حضرت عمر رضی اللہ عنہ نمی عمرو خطاب دا پلار نمو او کنیت ابو حفص د اسلام نمخ کې د اسلام ډیر زیات سخت دشمنو دی کتابونو لیکلي دي چې واره کافرانو مشوره وکړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا قتل لپاره نعوذ بالله فاغه ټولو کې په مشوره باندې حضرت عمر رضی الله عنه پاسید چې نعوذ بالله د نبی علیہ السلام سر دا بزر اولم توره واغستلا لار باندې روان دي د دین مخکې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا غوښتله اللهم ايد الاسلام الله اسلام ته ترقی ورکي او اسلام ته طاقت ورکي په دوو عمرینو کې په یو عمر سره یو عمر ابن هشام چې ابو جهل ورته مونږ وایو او یو د عمر ابن الخطاب د دوی بارکه به نبی علیہ السلام دعا کوله چې الله دې دواړو کې یو ته ایمان نصیب کړي او هغه دعا د حضرت عمر رضی الله عنه بارکه الله قبول کړه نو دا عمر رضی الله عنه دا د نبی علیہ السلام دعا مو داغه دعا په برکت سره الله غیتا ایمان دا نصیب دلار باندې روان دي ډیر زیات غصه کې دي د اسلام لومبه دور دی مؤمنان ځل خپل کار کی په پټه باندې کې لګیا دي هغه صحابي ته نه تاسو کو وچاته زی دی روانه ما استاسو د پیغمبر نعوذ بالله د محمد صلی الله علیه وسلم د قتل پس روانه آغا صحابیو تسوی تو خداغه د قتل په سروانه خدا ګرانه ده لاشه د خپل خور خبر دی واره خور دیم ایمان راوړې دي عمر رضی الله عنه چې دا واورې دو ډیر زیات غصه شو او عام طور سړی لدی باندې ډیر زیات غصه ورځي چې کله ته یو کار په روانه او تا ته سوکوي چې ته خدا خپل پردي پرېده د خپل غم دیو کا سړی سره بدی ډیر غوسه ورزي د حق زین روان شو د ډایرک لاړ د خپل کور د خور ته هغه دروازه بند کړې دا د یو صحابي ناشته د دې خاون ته او دیته د قران مجید تلاوت ورته خي زکه دیم نوی ایمان راوړیو چې کله دی پوه شو چې دا خو عمر راغی هغه صحابي پټ شو ډډې ته شو او دی چې دن ورغی اواز خو د په غوږ باندې لګېدلی و ډارې کې په خپل خور باندې راکې خود خورم وهلا د خور خاوني وهه او ډېر زیات غصه کې دی خورم د عمر رضی الله عنه خور وا هغه تسوی چې څه کې کوا کوجنه مینو وجنه خو دی ایمان نه اولونا کمرانا چې زمون زلون ته کوزه شوی دا هغه ته استینش بهرحال چې کله د غصه خشوا بل طرف ته د نبی علیہ السلام دعا دا دی وی تاسو سل وستو یماته لګ اولوله بهرحال دا ځان تیار کو غسل وکړو ځان صفا کو او هغه صحابي را اوته د قران مجید هغه تلاوت ورته وکړو د پزړه باندې اثر او شو بس زم استاد بچان کې دل غواړم راغله د نبی علیہ السلام د قتل لپاره او بخپل باندې چې دی هغه احکار شو
د بل چا د احکار د بار راغلیو په خپل باندې چې دی هغه احکار شو په خپل باندې گیر شو روان دی د نبی علیہ السلام مجلس لذی د نبی علیہ السلام مجلس ته روان دی چې کله ورنږدې شو یو صحابي راغی دنه نبی علیہ السلام ته عرض کی د الله رسوله عمر را روان دی نبی علیہ السلام وی پرې د اجازه ولور کې که په صحیح نیت راغلی اوم ټیک دا او که په بد نیت باندې راغلی ماته بیا پرې د وسه به سره پوښ هغه عمر رضی الله عنه راغی د نبی علیہ السلام خو باندې پرې وته الله ورته ایمان نصیب کو ایمان راوړو او دا هغه دعا و د نبی علیہ السلام اللهم ايد الاسلام الله اسلام ته طاقت او قوت ورکې په یو د دوه عمرانو باندې یو عمرو ابن هشام ابو جهل یو حضرت عمر رضی الله عنه دعا چې دی هغه الله پاک د دوی په حق کې چې دی هغه سکړه لا قبول کړله بهرحال دا خود عمر رضی الله عنه د ایمان راوړلو واقعیا و چې ایمان راوړو الله تبارک وتعالى زندگی ډېر زیاته بدل کړله زندگی کې ډایرکټ چې دی هغه څه تبدیلی هغه رااله او اسلام ته بداسي قوت حاصل شو نبی علیہ السلام ته وی د الله رسوله اوس په پټ پټ عبادت نه اوس په ښکارا عبادت کو ښکارا به عبادت چې دی هغه کو د دنه مخ کې به مؤمنانو ته خلکو تکلیفونه رسول نه به پر خودل د د وجنه الله اسلام ته یو طاقت او یو قوت دا چې دی هغه ورکو دغه عمر رضی الله عنه دی الله تبارک وتعالى دویمه مرتبه ته د صحابیت را ورساو د نبی علیہ السلام خلیفہ چې دی هغه روغ شو د ابو بکر پسې دویم نمبر خلیفہ هغه روغ شو دین کې دومره مهنت دومره کوشش دا وکړو الله دغه مقام او دغه مرتبه د ولایت ته ورساو مرتبه د ولایت مرتبه د صحابیت ته الله چې دی هغه ورساو یواره امیر المؤمنین دی لار باندې را روان دي د مکه مکرمه په یو غر باندې داسې ودرېدو صحابه کرام دي او نورم د حکومت خلق دی وسره غوی ته انتظار کی وی یا امیر المؤمنین تاسو ولې دلته ودرې دي سو درولې عمر رضی الله عنه ورته وایي چې کله زه د جهالت په دور کې ومه دې علاقه کې به ما وخان سرول چې ماخام بشو وخان به مې کور ته بوتلو هغه به وږي خوراک به کم کړی وی ما ته به مې پلار وی چې عمره تو ګوره هېڅ سړی نه وخان دې حقه شانتې وږي تږي چې دی هغه راوستل وی ما ته د پلار هغه خبره را یادېږي چې پلار به مې راته دا وی لیکن اسلام زه داسې حد ته ورسولم داسې مقام ته ورسولم چې زه نن د تمامو مؤمنانو امیر المؤمنین او په 22 لاک مربع میل زمکه باندې هغه چې دی هغه حکومت کا اسلام هغه مقام او هغه مرتبه ته ورساو الله تبارک وتعالى هواګانې تابع کړې وي الله یې اوبه تابع کړې وي الله یې ور تابع کړې وي الله یې خاور تابع کړې وي داسې مقام او مرتبه ته الله رسول یو قیدین ولیو د مؤمنانو ډیر زیات سخت دشمنو هغه قیدی راوس د قتل سزا په اورولې شوی وي د دنه بسر واهل کیږي عمر رضی الله عنه مولاړ دي صحابه کرام دي او لوی یو غټ مجلس چې دی یو غټ میدان رخ شوی دی
د دنه به پکې سر وي د هغې کس نه. د هغوی طور طریقه دا وه چې کله به یې د چا نه سر واو نو هغه ته یې په زړه د سار باندې دا ووایي چې به د اخري ټیم کې دله پوره هغه کافر او هغه هندو ورته وایي زما په زړه دا ارمان دی چې زه یو ګیلاس او یو جام اوبه وڅښم. دا خو اسانه خبره ده، دا ارمان به درله پوره کړو، اوبه له راوړئ. اوبه یې ورله راوړلې، اوبه له ورکړلې شوې، هو اوبه وڅښه. هغه نوجوان اوبه نه څښي، دې ته لګیا دي اوبه وڅښه، هغه اوبه نه څښي. وی ته ولې اوبه نه څښې؟ امیر المؤمنین ورته وایي وی زه اوبه ځکه نه څښم چې زما سره دا یاره ده چې ما به دا اوبه لا خلاصې کړي ني او تاسو به زما نه سر چې دی دا وهلي. ډېر چالاک قیدي و، ډېر زیات هوښیار و. پته ورته چې مؤمنان مسلمانان دروغ نه وي، چې کومه خبره وکړي په هغې باندې بیا دوی کلک ولاړي، زمونږ په شان نه. یو چال یې رخ کړی دی، یو اونر یې رخ کړی دی د ځان د بچاو دپاره. امیر المؤمنین وی بس وی چې تر څو پورې دا اوبه نه دي څښلي تر هغې پورې تا ته هېڅوک هم څه نشي ویلی. نوجوان پوه شو، ډارې کې اوبه راواغستې په ځمکه یې واړولې. دا ولې؟ دا هسې وی تاسو وی چې تر څو دې دا اوبه نه څښلې تر هغې پورې تاسو قتلولی نه شي. اوبه مات وی کړې څکمې نه، نو چې زه اوبه څکم نه نو تاسو ما قتلولی نه شئ. عمر رضی الله عنه یې پرېږدی، دقه شانتې پرېږدی. دا دې چې څه وي د ده دا خبره صحیح ده، بلکل مونږ ویلي دي. اوبه د ونه څکلې، اوبې توی کړې، لہذا د ده لار ازاده کړې. اگر چې د اسلام او د مسلمانانو سخت دشمن دی، لیکن مونږ په خپله خبره کلک ولاړ یو. مونږ چې څه ویلي دي هغه به یې پرېږدوي. هغه کس یې پرېښودو، ازاد یې کړو. هغه نوجوان چې کله آزاد شو چغه باندې اعلان وکړو خلق واورئ، وی د ایمان رڼا زما زړه ته د مخکې نه راغلې وه چې کله ما مؤمنان په خپلو سترګو ولیدل، زما د ایمان رڼا سینې ته رادننه شوې وه. لیکن ما کو ایمان ستاسو به مخکې به داسې حالات کې راوړی، بیا به تاسو وی خلقو به وی چې د مرګ د یاري نه ایمان راوړو. ما یو داسې اونر رغاو، یو داسې چل مې رغاو چې زه به د مرګ نه پاتې شم، د هغې نه وروسته زه ایمان راوړم. د اوبو دا چل او دا تدبیر ما ځکه وکړو، لہذا اوس زه ایمان راوړم، اعلان کوم او په هغې ډکه مجمع کې چې دی هغه کلمه وي او ایمان ورته الله چې دی هغه نصیب. نو عمر رضی الله عنه یو داسې هستی وه چې د هغې د کتلو د وجې نه، د هغې د عمل د وجې نه به خلکو ته ایمان الله چې دی هغه نصیب کو. قرآن مجید کې ډېر آیاتونه داسې دي چې هغه الله پاک د ده په تایید کې نازل کړي دي. د ده چې به کومه رای نبی علیه السلام له ورکړه، نبی علیه السلام خو مشر و، هغوی به په خپل چې څه فیصله وه هغه به یې وکړله. بیا چې به کله الله وحی راولېږله هغه به د عمر رضی الله عنه د هغې خبرې مطابق وحی وه. لکه چې کله بدر کې اویا کسان د کافرانو مردار شو، اویا کسان مسلمانانو ونیول، نبی علیه السلام رای واغستله، چا یوه رای ورکړه چا بله. د نبی علیه السلام خپله خوښه دا وه چې دوی به آزاد کو، د دې په بدله کې به فدیه واخلو او په هغې باندې به مونږ بیا د جنگ سامان واخلو، ځکه د مؤمنانو حالات دا ډېر کمزوري دي. نیاري مؤمنانو ته په طاقت او قوت دا حاصل شي او امیر ته حق وي. د عمر رضی الله عنه خیال لاو چې داسې دیو شي چې هر مؤمن ته د خپل خپل قیدي اواله شي او دا مؤمن دی راولګي او د هغې خپل قیدي نه دې په خپله باندې سر ووي. الله ته هم دا فیصله خوښه وه. بیا وروسته آیاتونه چې دی هغه رالل، په هغې کې د عمر رضی الله عنه د دې وینا تایید شوی. د پردې حکم چې راغی
دا د حضرت عمر رضی الله عنه ذهن کې داسې وه، دا خبره به بار بار کوله. الله تبارک وتعالی د پر دې احکامات راولېږل. نورم بشماره آیاتونه الله د دوی د رای د تایید په باره کې الله را لېږلي دي. نو عمر رضی الله عنه یو داسې هستی وه، یو داسې مقام وله الله چې دی هغه ورکړی. نو دا 1 محرم دا د هغوی د شهادت د واقعه ورځ ده. الله هغوی له اوبو باندې هم طاقت ورکړی و، الله ورله اوبه هم تابع کړی وي، الله یې هواګانې هم تابع کړی وي، الله یې ځمکه هم تابع کړې وه، الله یې اور هم تابع کړی. یو وارې مدینې منورې ته د صحرا نه اور راغی، اور لګېدلی او ډېر په سپیډ سره را روانو، مدینې منورې ته راورسېد. حضرت عمر رضی الله عنه تمیم داری رضی الله عنه ته وی داسې یو چامبکې ولا ورکو، یو کپړی ولا ورکړه، او تمیم داری دا واخله او دی اور ته ووایه چې د کم ځای نه راوتې په حق ځای باندې وردن نشه. وی امیر المؤمنین درته حکم کی. تمیم داری رضی الله عنه لاړ او هغې اور ته هغه چامبک ونیو، روانې کو اور روان دی او تمیم داری پسې ځي، د کم ځای نه چې راوتې په حق ځای باندې هغه اور واپس وردن نه کو. الله یې اور تابع کړی، الله چې دی خاوره تابع کړې وه. خاوره یو علاقې ته تللی دي، د هغې ځای نه ټکس راغونډاو، د هغې علاقې چې کم عشرو کم زکاتو ابې راغونډاو، هغې خو خلکو ته یا امیر المؤمنین زمونږ د ځمکې فصل نه کي، زمونږ د ځمکې دا فصل ډېر کم کي، د دې وجې نه مونږ تاسو له دا خراج دا کم زکات وغیره دا مونږ تاسو له کم دا عشر درکو. امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه هغې ځمکې ته حکم وکړو چې د الله په حکم سره تاسو خپل فصل د خلقو له پوره ورکوئ. د هغې ورځې نه په دې پلوي بیا هغې ځمکې خپل فصل چې دی دا نه دی کم کړی. دا مقام د ولایت صحابیت خو تاسې حاصلو، دا مقام د ولایت ورته الله ورکو. یو وارې د مصر گورنر د دریای نیل یو شکایت ورته راولېږه چې دریای نیل خپلې اوبه کمې کړې دي. جهالت وخت کې داسې حالاتو چې کله به اوبه کمې کړې، هغې به یو جینۍ سنبال کړه او هغې دریاب ته به یې ورته وکړه، د هغې اوبه به بیا پوره شوې. بیا هغې اوبه کمې کړې، هغې خط راولېږه امیر المؤمنین ته. امیر المؤمنین بل مخ باندې خط ولیکو، جواب یې ولیکو، دا به دریاب ته ورته وکړې. سی به کې لیکلي و چې ای دریایي نیله، که ته په خپله مرضۍ باندې ودرېږې او روانېږې نو چېړو روان نشي، او که نه ته د الله د حکم تابع یې نو امیر المؤمنین درته حکم کی چې روان شه. چې کله یې هغه خط ووړو دریایي نیل ته یې ورته وکړو، هغې دریایي نیل تر ننه پورې خپلې اوبه چې دي دا کمې کړي نه دي. الله یې هواګانې هم تابع کړی وي. یو وارې د جمعې ورځ ده، مسجد نبوي کې داسې منبر باندې ناست دی، ډارې کې د منبر نه اواز وکړو، ساریه دا یو مجاهدو په یو محاذ باندې جنګېدو لېږلی و د جنګ دپاره. د ډارې کې د منبر نه اواز وکړو، یا ساریه الجبل الجبل، ساریه جبل ته متوجه شه، غر طرف ته چې دی هغه وګوره. صحابه کرام حیران دي چې ساریه خو به میلونو فاصله باندې لرې د جهاد دپاره تللی دی، دلته ساریه څه کې د دې ځای نه ورته دې اواز کی. چې کله بهرحال ساریه واپس راغی، صحابه کرام ترې نه تپوس کی، داسې د جمعې ورځ وه، داسې ټیم و، د منبر نه امیر المؤمنین اواز لګولی. ساریه بالکل د هوا په ذریعې سره الله د امیر المؤمنین اواز زما غوږونو ته را ورساو.
مونږ مخې ته روانو شاته غر ته زمونږ خیال نو د غر د طرف نه زمونږ پسې دشمن را روانو د شا طرف نه چې کله امیر المؤمنین आवाज ولګاو یا ساریا الجبل الجبل چې کله می شاته وکتل دشمن ته مخ کو او اغیلم شکست چې دی هغه ورکو ګوره الله یې هوا تابع کړې وه الله یې اوبه تابع کړې وې الله یې ور تابع کړی الله یې ځمکه چې دی هغه څه کړې وه دا تابع کړې وه دې مقام ته دا په څه باندې ورسېد دا په محنت باندې ورسېد دا په قرآن باندې ورسېد دین یې خپل کو قرآن یې خپل کو دین یې د خپلې زندګۍ محور وګرځاو الله دغه مقام او دغه مرتبه ته چې دی هغه ورساو او چې کله بیا فلسطین فتح کی روان دي زی مخکې خپل استازي ولېږو شام فلسطین ته چې کله د خط ورسېد یا خو ایمان راوړی ستاسو وینې ستاسو مال ستاسو الواد دا به محفوظي بیت المقدس مونږ ته خالی کې کنه دانی بیا تاسو جنگ ته چې دی هغه تیار شي چې کله استازي ورسېد هغه بادشاه خپل وزیران راغونډ کړو خپل علما یې راغونډ کړل د یهودو د ده په باره کې معلومات وکړل چې زمونږ کتابونو لیکلي دي چې مسجد اقصی بیت المقدس به څوک فتح کی علامات څه دي نښې څه دي چې کله علامات وکتل نو هغه استازي له جواب ورکو چې تاسو خپل امیر المؤمنین ته ووایئ چې راشي که په دې کې هغه نښې موجودي لہذا دقه شان به ورته پرېږدو او که نه هغه نښې به کې موجود نه وي بیا به ورسره مونږ چې دی څه کو جنګ به ورسره کړو عمر رضی الله عنه روان شو خپل یو غلام ورسره دی په اوښ باندې نمبر یې دی کله نمبر د ده راځي د سورلی کله د غلام نمبر راځي جامې څنګه اغوستې دي جامې اشلیدلې اغوستې دي ټوټې پکې لګېدلې دي دا د هغوی عاجزي وه دا د هغوی هغه انکساري وه کتابونو لیکلي دي چې کله دوی ورنږدې شو دربار ته وردننه کېږي دغه ټیم کې د غلام د سورلی نمبر راغی او د امیر المؤمنین د پیادت لو نمبر راغی امیر المؤمنین راکوش شو غلام ته وی خیجا غلام نه خیجي وی یا امیر المؤمنین دا خو د بادشاه دربار دی هغه خلق بسوي وی نه نه کېدی نشي ستا نمبر دی ته به په اوښ باندې بره ناسې ما به د اوښ موار نیولي پړې به مې نیولي او زه به دې دربار ته دننه کېږم په داسې حالاتو کې حضرت عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین چې په 22 لاک مربع میل ځمکه باندې حکومت کړی دی د غلام د اوښ موارې نیولې دی او په داسې حالاتو کې چې دی د بادشاه دربار ته حاضر شو چې کله هغوی وکتل انتظار کې ناست دي چې وی کتل په غیر د جنگ جدال د جګړې نه یې هغه هر څه هغه ته پرېښودو په غیر د جنگ نه بیت المقدس هغې ته خالي کو حوالې کو ورکړو بس ویم دا کس دی دا هغه کس دی چې بیت المقدس به چې دی هغه فتح کړي ډېرې غزاګانې کړي دي ډېر جهادونه چې دی هغه کړي دي یو وارې د هغه لښکر د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه په کمانډرۍ کې یو جهاد دی غالبا نمرانه د ټیم کې ایر شو د دجلې په دریاب باندې اسونه دقه شان دي ور ودنګول دقه شان په اوبو کې چې دی پوریستو خلق حیران دي ایرانیان حیران دي چې دا کم خلق دي اوبو کې داسې را روان دي سره د اسونو ته به چې دا دی په وچه باندې را روان دي هغه حضرت سفینه رضی الله عنه چې په افریقا کې اعلان چې دی هغه وکړو چې د امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه فوج راغلی دی د ځنګل زناورو ته اعلان وشو ځنګل خالی کې تمامو زناورو خپل بچي خلو کې راواغستل د ځنګل نه چې دی هغه روان شو
سفینه رضی الله عنه د ملګرو نه غیب شوی دی یو منظری راغی هغه ته आवाज کی وی زه د عمر رضی الله عنه د فوج کمانډر یم د نبی علیہ السلام صحابیم ملګری رانه ورک شوی دی ته د انسان بوین چې دی هغه مخصوصه ما خپل ملګرو ته چې دی هغه ورسوه تاریخ لیکلی دی هغه منظری مخکې روان دی سفینه رضی الله عنه پسې شاته چې دی هغه زی د خپل ملګرو سره چې دی هغه ور یوځي نو دا مقام حضرت عمر رضی الله عنه ته چې حاصل شوی دا په څه باندې دا په دین او په قرآن باندې ما چې دانن کما واقعیا وې تاسو ته د ذوالحجې اخیری تاریخ دی یا کې دي یو ورځ پکې بیا بس محرم شروع کیږي 1 محرم دا د حضرت عمر رضی الله عنه د شهادت ورځ و صدپاس لس کال دوی حکومت کړی دی لہذا چې مونږ ځان د تاریخ نه لږ خبر کو سیرت چې دی دا اولو سیرت النبی سیرت مصطفی سیر صحابه سیرت صحابه کرام دا اولو غلط خبرو نه د غیبتونو نه د پردو بکواساتو نه غوړه دانه د چې مونږ ځل خپل تاریخ اولو یو عالم خواته کینو چې یاره مولانا سیم ماته د سیرت النبی شروع کا یو مخ بویم یو صفه بویم دا راته شروع کا سیرت مصطفی راته شروع کا یو وخت به داسې راشي مونږ به ختم چې ځان د دې نه خبر کو حضرت عمر رضی الله عنه د شپې د سحر منزل روان دي ابو لؤلؤ دا یو غلامو مجوسی غلامو د ایران نه راغلی پیسې اغستې وي او خنجر چې دی هغه زخریله ابو کې چې دی هغه وهلی او پوخا خو رڼاګانې نه وي تیاره به و جوماتونو کې د شپې نه دی راغلی او جومات کې پټ شوی مسجد نبوي کې چې کله عمر رضی الله عنه راغی مسله باندې ودرېد نیت یې وتاړه تیاره ده دغه ابو لؤلؤ راغی او حضرت عمر رضی الله عنه یې خنجر باندې درې گزاره چې دی هغه ووهه دې دوران کې صحابه کرام مونږ نه دی پرېښی صحابه کرام غالبا حضرت صہیب رضی الله عنه رامخ کې شو بقایا چې کم منځو هغه پورا کو مختصر طریقې سره او صحابه کرام ورمنډ کړه باغ باندې په دې دوران کې تقریبا لس صحابه کرام صد پاسا هغه په گزارونو باندې او اهل هغه پکې ولګیدو دا غینه و صحابه کرام نور شهیدان شو بهرحال هغه ابو لؤلؤ ونیول شو او دا هغه نیو په دوران کې هغه خنجر په خپل ځان باندې راکاږو ځانم باغی خنجر باندې چې دی مردار کو عمر رضی الله عنه په هغه زخمی حالت کې ویني ته بهيږي کور ته بوتل شو 27 ذی الحجه کور ته بوتل شو کله چې وښ کې راغې आवाज وکړو چا وهلې ما ویلی شو ورته چې پلان کې غلام وهلې مجوسی وی شکر الحمدلله چې د یو کافر د لاس ولګیدم او دا دعا به غوښتله چې الله ما ته شهادت چې دی هغه په خپل لار کې راکې او دویم زما قبر او زما شهادت په دې ځای کې مالا چې دی هغه راکې بهرحال حضرت صہیب رضی الله عنه په خپل ځای باندې د امامت د پاره مقرر کو او صحابه کرام راغون کړل غټ صحابه کرام شپږ صحابه کرام 10 مبشره دوی ته وی چې زما د مرګ نه وروسته به ډایرکټ تاسو مشوره وکړئ او یو امیر المؤمنین دا بچی دی هغه زمانه وروسته وټاکي او یو پیغام د حضرت عائشه رضی الله عنها په نوم باندې ولیکو چې دا اوس هغه له ورکه کداغي خوخی نو چې ما د خپل یارانو سره د دې په خوا کې چې دی مال د قبر ځای چې دی هغه راکي بهرحال حج چې کله هغه ته ملاو شو هغه سوي ما خدا ځای د ځان د پاره مقرر کړو لیکن چې د خواهش ته ما د خپل ځای د قبر د ما عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین ته ورکړی نو د یکم تاریخ د محرم د دې را روانې میاشتې 1 تاریخ دا د حضرت عمر رضی الله عنه د شهادت ورځ دی باندې هغه د شهادت جام چې دی هغه نوش کړی دی